السلام علیکم. تا ته پته شته چې دویم غټ جنگ عظیم دوم ورلد وار 2 دا د یو ډاکي د وجې شوی. ډاکي مطلب هغه خطونه وړي راوړي نه په ډاکخانه کې چې برتي ډاکي د هغه د وجې دومره غټ جنگ دومره غټ اور په دنیا کې راولاړو او دا ډاکیو د جرمني. او د کمال خبره دا ده چې د اولني لوی جنگ نه بعد د ورلد وار 1 نه بعد په دې ډاکي باندې د برطانیې یو فوجي برټش یو سولجر په د باندې تمانچا راړولم و ایشتویم خو بیا یې زړه له دا راغلل چې مړه دا خو یو ډاکي دی سړیه د ده نه څه غواړي پرېږده و چې خپل کار کوي. هغه ته پته نه و چې وروسته به د دې ډاکي نه داسې یو غټ اور راودرېږي چې په دې دنیا کې به یو دویم لوی جنګ چې هغه به د اولني لوی جنګ نه بېشبها سوا خطرناکي هغه به د ده د لاسه راودرېږي. تا ته پته شته چې دا ډاکي اوس اډولف هټلر نه دی هټلر دا دومره غټ تاناشا دا ډیکټیټر دا اول ډاکي و د جرمني د فوج سره به یې کار کوو. د ورلد وار 1 نه بعد د اولني لوی جنګ نه بعد دی د جرمن سوشلیست پارټي حصه جوړه شو د هغې جاین کړله او په هغې کې رو بره داسې لاړې بره لاړې چې خلک د ده سره ډېر زیات ودرېدو او د هغې وجه دا و چې دی ډېر مضبوط اوریټر و. ده به داسې داسې خبرې کولې خلکو ته به شنه باغونه داسې ښودل چې خلکو وایي چې زمونږ دپاره خو مسیحا بس دا دی زمونږ د قوم د بچ کولو سړی هم دا دی او دا د ټولو نه غټه وجه دا اډولف هټلر رایز اف اډولف هټلر دا مین کاز جوړ شو د دویم لوی جنگ د ورلد وار 2. د بس چل کو خبرې د اډولف هټلر به یو چغه وایا هغه چغې ته مونږ وایو لیبن سرام. اوس لیبن سرام څه شی دی دا د جرمني زبان یو لفظ دی. زه تعلق په خبره پوهه کما د اډولف هټلر وی چې په دې انسانانو کې خاص ذاتونه دي او په دې ذاتونو کې د ټولو نه ښه ذات او بهترین ذات دا د جرمن نورډیک هغه شین سترګې غوندې نه دي د دوی ذات دی. مطلب دا جرمني والا نارډیک جرمن نازي چې ورته وایي نازیز د دې پارټۍ ته بیا نازي وي که نه دغه نازیز د ټولو نه بهترین ذات دی او د دې د وجې نه الله تعالی چې په دې دنیا کې کم ریسورسز معدنیات او وسایل پیدا کړي په دې ټولو باندې د دوی حق کېږي. ښه خزمه کې چې په کوم ځای کې چې زراعت کوي سره زر په کوم ځای کې چې پټرول کم دي په دې باندې کم از کم نیمه دنیا خو د دې خلکو ده او خلک به ټول د ده څه ودرېدل. ده به دا خبرې په داسې انداز کې کولې چې دا ستاسو حق دی او دا به زه تاسو له در کوم. خلک هم لیوني شي ورسره ولاړو چې زمونږ دپاره مسیحا هم دا دی اډولف هټلر دی. خو په هغې کې چې ذاتونه جوړ کړي وو د ټولو نه کمترین ذات یې چاته ویلی و خبرې یهودیانو ته. په دې وجه د یهودیانو سره هغه کار کړی او چې تاریخ کې خلک وګوري نو یخته پرې ودرېږي. داسې ظلمونه د یهودیانو د وړو ماشومانو سره کړي نو دا اډولف هټلر دی. صحیح شو په دې باندې د مخکې پوه یم دقه لیبن سرام چې دا چغه به ده واله چې دا نیمه دنیا دا د نازي جرمنز دا به زه د نازي جرمن له ورکوم. د هغې نه بعد بیا مین کاز د دې سره بل دا میلاو شو چې د ډیکټیټر سره ډیکټیټر میلاو شو. د ده سره میلاو شو د دې اډولف هټلر سره د ایټلي ډیکټیټر چې هغې ته ویلی کېږي موسولیني بینوټي موسولیني دا موسولیني دی دا هم خطرناک ډیکټیټر و تاناشا و ظالم بادشاه دا دواړه ملګري شو. دا وګورئ دا دواړه ملګري شو او دواړه وایي چې د خپل پاور دا طاقت دا زور په دې دنیا کې ښایو او دا الایډ پاورز چې په لومبني لوی جنګ کې زمونږ جرمني ښه غربولې او ښې والې وه او ظلمونه به یې کړي د دوی نه به اول بدلوي بیا دا باقي خلک رایسارو او دا نیمه دنیا خو به مونږ نیسو نو دا دواړه ملګري شو او بیا څونه پیسه هغه دا چې د دې دواړو سره یو بل هري قوم ملګری شو چې هغه ته مونږ جاپان وایو. هغه پوره لیونیانو هغه په یو شي باندې داسې ورتلل چې ځان به یې پرې مړه کوو. هغه مچ وایي چې سر د خېټې زار شو شړپ شي زړه خېټه واوړي هغه کار به د جاپانیانو کو په یو شیز باندې به ورتلل ځان به یې پرې مړ کړو. هغه جاپان هم د دوی سره ملګری شو بس دا درې ونه ملګري شو که نه دا ټریټیز وشو. د دې نه د دویم لوی جنګ د ورلد وار 2 د ټولو نه غټ سټارټ د دوی د وجې شوی و. اوس د هغې سره درېیمه چې کوم مین کاز دی مین وجه یو خو اډولف هټلر په پاور کې رالی ده وایي چې دا نیمه دنیا به نیسم ورسره ایټلي والا ډیکټیټر بینوټي موسولیني میلاو شو ورسره جاپان میلاو شو. درېیمه غټه وجه هولوکاسټ څه شی دی دا هغه ظلمونه دي کوم ظلمونه چې دی اډولف هټلر په یهودیانو باندې کړي وو ځکه چې ده ته داسې ښکارېده چې دا یهودیان د ټولو نه کم مسله او کم نسله ذات دی او حقیقت دی چې ذات خو د هغوی ښه دی نه هغوی چې دا کم ظلمونه اوس په خپله په ماشومانو باندې کوي ټولې دنیا ته ښکاري. خو اني هاو په هغه وخت کې په هغه یهودیانو ماشومانو باندې داسې قسمه هغوی له مرګ ورکول او مړه کول دا هم ظلم دی. ظلم خو اسلام خو هر یو ته ظلم وایي. ته ماشوم بې ګناه مړ کړې که د یهودي او که د عیسایي بچی که د کافر بچی پیغمبر علیه الصلاة والسلام خو مسلمانانو له دا درس ورکړی دی. ماشوم هغه سره به مینه کې بې ګناه ابو وجه نیاسي بیسنو نو د هغه یهودیان چې کوم دغه وجلي دي خو وګورئ دا د هغه کنسنټریشن کیمپس وو. دا ډبګي غونته کېني بالکل د کتابونو هغه المارۍ چې خلک چې پکې کتابونه جوغ دي دغه شان جوغ به په دې کې د انسانان ورکړه څه به د یو بل د پاسه سملول څه یو شان څه بل شان لاس او خپې ماتېږي کار کېږي دننه بیا پکې ورکړه دلته کې بلا شک کېنول ورونه بیا پسې بند کړه او زهریله ګیس بیا پرې ورپرېښودو او څه په دغه ځای کې وسوځول. 60 لاک یهودیان 6 میلیون یهودیان د وجلي په تاریخ کې دې واقع ته مونږ وایو هولوکاسټ.
نو د دې هولوکاست نه په پښتو کې مونږ وایو وایي تنګ شي نو په جنګ شي. نو دا یهودیان هم ډېر سخت تنګ شوي وو. د دوی سره هم چې څومره پیسې وې هغې ټولې راغستې وې لایټ پاورز له ورکړی وې چې دا کسان ووښئ چې څنګه یې والی شی ووښئ موږ د سره ولاړ یو. نو دا په هغې کې د ټولو نه غټ مهن وجه جوړه شوه چې د هغې نه ورلډ وار 2 دویم عظیم جنګ راودرېدلو. خو اوس په دې دویم عظیم جنګ کې څه چلو شو دا به ته اوس په دې باندې پوهېږې په نقشه. دغه درې مین وجوهات شو چې تا ته ما ووایي. صحیح شوله. دې خوا دې نقشې ته وګوره دا لږ ډیټیل نقشه ده دا لږ ساده نقشه ده. په دې ساده نقشه کې تا ته ښکاري دا جرمني ده. صحیح شو. دا جرمني ده. د دې جرمني سره خوا کې دا ایټلي ده دا زیړه ایټلي ده. دا دواړه د یو بل سره میلاو شو او دوی په دې دنیا باندې د راکېښودلو پوره نیت وکړو. نو د هغې سره څنګه چلو شو دې جرمني سره داسې کار شوی د ورلډ وار 1 نه بعد د لومبي لوی جنګ نه بعد. په هغې باندې ما تاسو سره په ډیټیل باندې خبره کړې ده هغه ته په هغې کې کتی شي. جرمني شکست وخوړو. اوس جرمني خو د الایډ پاورز مطلب په هغه وخت کې چې کوم فاتح قومونه و برطانیه شوله امریکا شوله روس شوله دا جرمني د هغې په خپو پرېوتې وه چې څه تاسو وایې زه یې منم خو ما ماتوئ ما ته سمه وایې. آسټریا هنګریین امپایر یې مات کړی سلطنت عثمان یا اټومن امپایر یې مات کړی. جرمني ماته نه کړه ځکه جرمني ورته په خپو پرېوته چې تاسو څه وایې زه یې منم خو ما ته سمه وایې. نو خبرې هغوی ورته شرط څه کېښودو ټریټي اف ورسایلز. اوس ټریټي اف ورسایلز ورته هغوی څه ویلي هغوی ورته دا ویلي چې لومبۍ خبره خو دا ده چې جرمني دې خوا د جرمني ته وګوره د جرمني دا علاقه نه دا علاقه دې ته ویل کېږي راین لینډ. دې ته څه ویل کېږي راین لینډ. دا راین لینډ ورته یاد کړی و د الایډ پاورز د برطانیې د روسو د امریکې چې ته به د نن نه بعد دې ځای ته نه خپله آرمي راولي فوج نه به دلته اسلحه راولي دلته کې به دې سره ستا لینا دینا نه دا کم دا یو قسم د دوی هغه بفر زون ساتو د فرانس او د یو کې طرف ته چې کوم د دې کې به کار نه ساتي. یو خبر هغه ته بالکل چې ته وایې چې اسلحه مه راولې آرمي مه راولې نه به یې راولم څه به ورته نه یم. دویم وایه په ټریټي اف ورسایلز کې ورته دا ووي چې د نن نه بعد به په چا باندې د حملې کولو کوشش نه کوې سوچ به هم نه کوې په خوب کې به هم دا سوچ ځان له نه راولې چې زه به په یو ملک حمله کوم دا به نه کوې. هغه ورته نه به کوم زما توبه ده او زما د نسلونو توبه ده زه به په چا باندې حمله نه کوم. دوه خبرې شوې. درېیمه خبره چې دا کوم لومبنی لوی جنګ وشو دا ستا د لاسه راولاړو. ښکاره خبره ده جرمني او آسیا د لاسه راولاړ دی. نو داسې کار به وکړي چې دې باندې څومره خرچه راغلې ده هغه خرچه به هم ته پې کړې. تا ته پته شته د 2010 پورې د دې خلکو به د 2010 د 2010 پورې تقریبا 100 ساله پورې به د دې جرمني خلکو دومره هیوي ټیکسز ورکول د الایډ پاورز لا چې د هغې خلکو دپاره په خپل ملک کې د خوراک اشیا اخیستل هم ښه کافي ګران وي. ظاهره خبره ټریټي ورسره کړه معاهده کړه چې موږ به د دې جنګ هغه خرچه کوم راغلی به برداشت کوو. نو خرچه خو په جنګ د حد نه سوا راغلی وو خو د $100 بلین نه سوا راغلی وو. نو هغې د دې نه واخیسته. دا ټولې خبرې په ټریټي اف ورسایلز کې شوي وو چې کله اډالف هټلر په پاور کې راغی دا لیبنسټرام چغې والې دا ټول نازي په دې جرمني کې راوځي که د ځان سره یې ودرول پته ورته ولېږه چې ورو ورو ښه کافي پاورفول یم او ظالم خو دی د لومبۍ ډایرکټ د دې ټریټي اف ورسایلز وایولیشن وکړو چې زه مړه برطانیه پکې څه شی دی انګریز څه شی دی او سوربګی څه شی دی امریکا پکې څه شی دی او یو اس اس آر څه شی دی. ډایرکټ خپل آرمي راوسته په دغه راینلینډ کې ور واچوله اسلحې راوړې دلته کې ور واچولې ټیکس ورکول یې بند کړو. برطانیې چې د هغې ځای نه وکتل امریکا چې وکتل جرمني هټلره دا څه لوبې دې راغستې ټریټي اف ورسایلز ګورې وایلیټ کې هغه ورته ویل لاس دې ازاد او توره دې تېره چې څه کې کوه زما خپل ملک دی زه چې په کوم ځای کې اسلحه اچوم کوم ځای کې آرمي اچوم زما به خپله خوښوي نه یې منم در سره. بس د دې ځای نه اوس ورو ورو هغه سپرغۍ د ورلډ وار 2 د دویم غټ جنګ ور ویشتلی شوله. هټلر ته پته وه چې زه کافي پاورفل شیم ما ځان سره بلا خلک ودرولي او ځان سره یو ډیکټیټر د ایټلي نوم ودرولی ښه نو چې اوس کله دا وشو نو برطانیې او فرانس او امریکا دوی ورته لاسوي نه ورګه ګورو که نه چې څه چل کېږي چې دی څه په خبره پوهېږي که نه خو ده داسې کار وکړو چې نه یو کړه او نه دوه کړه ډایرکټ په دې پسې چې کومه دویمه خبره وه چې په چا باندې به حمله نه کوې سیده راودرېدو په چا یې حمله وکړه د خبرې په دا دې خوا وګوره د سیده حمله وکړله په آسټریا باندې او په زیچوسلوویکیا باندې. آسټریا او زیچوسلوویکیا دلته کې سلوویکیا ورکړی دی آسټریا نه دی ورکړی دی په دې دواړو باندې د حمله م وکړله. دویمه خبره هم د وایولیټ کړله او ټیکس خو یې نه ورکو. اوس برطانیې له امریکا له ښه غوسه ورله چې ګوره دا ته کوم کار کوې دا شی د ښه نه دی مونږ به در باندې ګوره واپس حمله وکړو واپس به دې هغه شانته کې خراب کړو. هټلر ډېر هوښیار و هغه سوچ وکړو هغه که دا کسان را باندې په رښتیا حمله ونه کړي بیا پته نه لګي څه پته لګي ایټلي خو راسه ولاړ دی خو ایټلي خو تېز ظلم د خپلو ملګرو سره چې ولاړو نو دوی خپلې دوی پردۍ کړی وې تښتېدلې اوس زما نه ونه تښتي او اني هاو کلاسه ولاړم یو بیا هم قابض شي نو بیا ځان څه یو مضبوط سوپر پاور بله هم ودرول غواړي. نو داسې کار وکړو چې دا هټلر سیده لاړې په یو اس اس آر پسې د هغه وخت په روس پسې او د هغه سره یې معاهده وکړه پیکټ یې وکړو څه ورته وي خبرې داسې کار وکړه د خدای ظالمه وایي دا ته څه کې هسې په ځای باندې ولاړې خپل دا باډر یې نه وسیکې دا سرحدونه وسیکې نه او ته یې وسیکوم که نه وایي داسې کار وکړه زما سره ودرېږه ما خو یو دوه ملکونه قبضه کړه صحیح شوله نه راته برطانیې څه وي نه راته د امریکې پلار څه ویلی شي چې ته راسه ودرېږې بیا تا ته هم څه نه شي ویلي ته هم قبضه کوه
او زه تر ټولو نه بهترین ځای ښیم. هغه ورته وایي کوم ځای؟ وایي داسې کار به وکړو دا پولنډ نه دی دا قبضه کول دي او د دې پولنډ باندې د هټلر نه دی د حمله په دې وجه نشو کولی. یاسو سوچ پکار دی که نه په آسټریا هنګري او چسلوواکیا باندې وکړه خو په پولنډ هم وکړه که نه روس خواله ولې ځي. د هغې وجه دا وه چې د پولنډ سره د برطانیې او د فرانس پوره معاهده شوې وه چې په موږ کې په چا حمله وشوله نو موږ درې واړه به په شریکه وخورو. نو دته پته ولګېده که برطانیې او فرانس را باندې په شریکه حمله وکړه بیا مسله ده. نو ځان سره دا سوپر پاور ودرو یو اس اس آر چې دا دواړه کله یو ځای شو ورته ویل داسې کار به وکړي. هټلر ورته وایي چې زه دې مدد کوم ته په پولنډ باندې د هغې طرف نه راشه او زه به پرې د دې طرف نه درشم. دا پولنډ نیم ستا او نیم زما. یو اس اس آر ورته وایي صحیح ده ودرېدو ورسره او ورسره دې کې ورسره دا خبره هم کړې وه نان اګریشن پیکټ خبره ورسره دا کړې وه چې کومې دنیا ته اصل کې ښودلې وه چې موږ دا معاهده صرف د دې دپاره کوو چې یو اس اس آر او جرمني به د یو بل سره جنگ د سره نه کوي. دوی به د یو بل سره جنگ نه کوي دوی به یو بل ته د سره څه نه وایي نان اګریشن پیکټ او پټ په پناه یې پکې دا خبره هم کړې چې په پولنډ حمله کوو. هغه چې وکتلی شول د دې پیکټ نه بعد سیده جرمني اول راپاڅېده په دې ځای باندې حمله وکړه د ګډ وډې په دې پولنډ باندې راکېښودل. دا نیم پولنډ یې داسې ونیو او دا نیم پولنډ د هغې طرف نه یو اس اس آر سویټ یونین ونیو. دې خوا وګوره دا پولنډ دی په منځ نیم که نیم جرمني واغستو او نیم دې خوا دې سویټ یونین واغستو یو اس اس آر واغستلو روس واغستلو. اوس چې کله دا وشوله نو برطانیې او د فرانس خوا داسې معاهده شوې وه برطانیې او فرانس په چغو باندې شو. اوس به ګورو جرمني هټلر اوس دې چوتومه دې ځمکې له دې راچوم دې درنګې له دې راچوم د ملا دا تیر دې له ماتومه ښه کار دې نه دی کړی خو سره چې په خوله وینا کوله ځکه هغوی ته پته وه چې شاته خو ورسره یو اس اس آر هم ولاړ دی نیم پولنډ خو هغه نیولی دی هټلر باندې خو به راشو زه هغه ته به څه وایو خو لوی جاینټ دی لویه بلا ده. نو یاره ورسره نو چغې به یې والې د لرې نه لکه د پنجابیانو هغه جګړه وه صحیح شو لوی لوی چغې به یې والې خو لاس یې نه اچول څه یې کول نو. هټلر ته چې کله پته ولګېده چې کسان اوس د کار نه دي وروره د خپل کدو تپوس نشي کولی د دې مطلب دا چې د رور هم تپوس نشي کولی نو د نور هم حملې شروع کړلې. څه چلې وکړو خبرې د دې نه بعد دې خو وګوره ډایرکټ د دې نه بعد حمله وکړه په بلجیم باندې دا والی بلجیم دا خو یې قبضه کړو. د هغې نه بعد بیا حمله وکړه په نیدرلینډ باندې نیدرلینډ هم قبضه کړو او خبرې په دا حملې به ده په 3-4 ورځو کې به روغ ملک قبضه کړو 3-4 ورځو کې به روغ ملک قبضه کړو. خو بلجیم نیدرلینډ د هغې نه بعد په ډنمارک حمله وکړله. ډنمارک هم چپه هو گیا هغه هم دغه کو وینیو د هغې نه بعد بیا په ناروې باندې حمله وکړه ناروې هم ټولې ونیوله داسې دا ټولې ناروې دا هم ونیوله. نو دې خو وګوره زما وروره ټوټل په یو میاشت کې دننه دې جرمني د دې ځای نه راوالی دا لوی علاقه دې جرمني په یوازې باندې ونیوله او هلته کې روس چې کله وکړه چې هلکه دا هټلر خو ډېر د ظالم زوی دی د ظالم سوچ دی په میاشت کې دننه نیمه دنیا په رښتیا ونیو دا ونیسه هغه ونیسه هغه ونیسه 3-4 ورځو کې ملک قبضه کړی تم شروع واچوه که نه پیکټ دې اوسه کړی خو تا سره ولاړ دی ستا ملګری دی دا پیکټ په 1939 کې 1940 کې شوی او په دغه کې ورلډ وار 2 دویم جنګ عظیم هم سټارټ شوی دا اوس دویم جنګ عظیم سټارټ شو جنګونه هر ځای کې شروع دي اوس به هغوی ریپلای کوي خو کله به کوي ویمه ده روس داسې کار وکړو زما ورور هغه وایي چې راشه خلک خو قبضهګانې کوي ته هم شروع واچوه نو روس هم شروع واچوله اول یې په لیتوانیا باندې خپې را واچولې دا یې قبضه کړو بیا په لاټوا بیا لیټویا باندې قبضه وکړه لیټویا یې ټوله قبضه کړه بیا په اسټونیا باندې را فوج را واچو اسټونیا یې ټوله قبضه کړه اسټونیا لاټویا لیټوانیا دا ټول قبضه کړه او د هغې نه بعد بیا په فنلینډ باندې را کېښودل فنلینډ هم ټول قبضه کړو اوس دې خو وګوره دا علاقه نه دا علاقه دا نیمه دنیا دی خو یو اس اس آر ونیوه نیمه جرمني ونیوه نیمه هغه ونیوه اوس په دې ځای کې د فرانس او د جرمني غوسه د حد نه سوا شوه چې دوی د ظالم بچو خو بیخي د خپې داسې خوره کړې چې زموږ د ملاستې دپاره هم ځای نشته دی دا اوس بیخي مسله جوړېدلې واله ده فرانس را پاسېدو لاسونه یې اوچت کړه د آرمي ویې چې اوس به د سره ګورو د دې مرغوټ هم نیسم پرېږدم نه جرمني هټلر چې ورته داسې وکته ښه نه ما د مرغوټه نیسي په ما باندې به راځي الټۍ په فرانس حمله وکړه الټۍ په فرانس حمله وکړه په فرانس چې حمله وکړه دې خو وګوره دا فرانس دی دا علاقې خو یې ټولې نیولې وي او دې خوا دا نیمه دنیا ټوله یو اس اس آر نیولې وه جرمني چې دې خو حمله وکړله نیم فرانس یې ونیو نیم فرانس ده ونیو اوس چې کله نیم فرانس ونیو نو هغه طرف ته چې یو کې وي چې هلکه زه خو ډېر نیغ نیغ کېږم که نه دا شی په ما باندې دا سانډ په ما رانیشي کتلې به دې جګړه کې سړی نیغ نیغ کېږي چې خلکو نیولې دی ډېر نیغ نیغ کېږي چې خلک یې پرېږدي بیا داسې غوندې غلی شي چې هلکه اوس غږ مه کوه د باندې راږدي حقه یو کې سره هغه چلو شو یو کې سوچ وکړ نیم فرانس خو یې ونیو دا شی په ما رانیشي ما ونه نیسي نو برطانیې لږ غونډه کې ځان غلی کړو هغه چې نیغ نیغ به کېدو زه به دا وکړم او زه به هغه وکړم او راب به دې کاږم په دې سړکونو باندې ټوټې ټوټې به دې کړم غلی کېناستو اوس غږ مه کوه نیم فرانس یې نیولی زما هم خیر نشته نو داسې کار یې وکړو برطانیې یو سوچ وکړو برطانیې وي چې راشه دې خو وګوره دا نیم فرانس خو ده ونیو صحیح شوله د دې نه اخوا دا برطانیه ده داسې کار وکړه چې اوس یو کې وی چې اوس خو راسره حل نشته دی خپل زوړ ملګری ورته رایاد شو یو اس امریکا ته وایي تا چې دغلته کې هات په هات درې منتظرې فرد په ترخونو کې دې لاسونه ورکړي دي که ما د نه دلته کې راکېدي را باندې دا سر او خپې او لاس او ملا ور سره علامات کړي د هغې نه بعد به ته خلکو ته وایي چې لاس او خپې او سر او ملا ورسره مات دي باقي خیر خیریت دی مدد راولېږه څه چل وکړه
یو اس ام سوچ وکړو چې یو کنه لکه د مدد مې ونه کړو ګورې که په دې شیم قبضه وکړه نو بیا زما هم خیر نشه. یو اس اس هم شو امریکا سره امریکا د هغې ځای نه زما وروره مدد راچول شروع کړل یو کې ته مدد را رسول شروع کړو. جرمني سوچ وکړو چې نیم فرانس خو دې قبضه کړی دی وکړه په دې برټن هم حمله وکړه. اوس دا د جرمني نه وشوله لږه غلطي څنګه په دې ځای کې د انګلیش چینل دا سمندر د دې نه اوړېدل داسې اسان کار نه و دا سمندر دی خو ده بیا هم هغه زړه وکړو ځان یې ورواړو هغې طرف ته چې کله ورواړېدو هلته کې د هغه سره یو اس ایډ هم په منځ کې سمندر هم نو دوه دراړه دوه هرډلز په منځ کې رالل خنډان منځ کې رالل. نو د هغې د وجې نه د جرمني هغه شانته کې په یو کې باندې ځان قابض نه کړو څنګه چې په نیم فرانس کړی هلته ښه مضبوط شکست وخوړلو واپس راغی. صحیح شو. اوس جرمني چې کله هلته کې په یو کې شکست وخوړو یو کې او واپس راغی که نه نو سوچ یې لږ غونته کې بدل کړو. سوچ یې څه وکړو خبرې چې هلکه زه چې دا زرخیزې ځمکې یو ځای کې او بل ځای کې وسایل ګورم او نیسم د ټولو نه ښه وسایل او بهترینه زرخیزه ځمکه خو په روس کې ده په روس ولې حمله نه کومه ګوره دا اوس هغه خبره ده وایي که مار ساتي که نه هر څومره چې ځان سره ښه وساتي او ښه پی او ښه خوراکونه وله ورکړي مار وفادار نه وي اب الټه تعلم ټک درکوي چې کله ورته موقع میلاو شوه. هغه مار دا اډاف هټلر و دا جرمني و دلته کې ورسره پیکټ ساین کړی چې یو بل ته به څه نه وایو روس ته یې ویل یو اس اس آر ته یو بل ته به څه نه وایو باقي نیمه دنیا ته نیسه نیمه به زه نیسم او که چا څه وي ملګري کېږو به یې ورته وخوبې یو ورسره دا پیکټ کړی بل طرف ته چې کله د یو کې نه شکست وخوړو واپس رالې او دا علاقې ټولې نیولې سوچ وکړو چې دسه به وروسته ګورم د ټول نه ښه ځمکه خو زما د دې ملګري یو اس اس آر سره ده په ده باندې راکېده. بس چې کله دا نیت جوړ کړو که نه نو د جون میاشت چلېده ده دې خو اوس وګوره دې ته موږ وایو میشن باربروسا هغه میشن دی دا اوس ورلډ وار 2 سټارټ دی ښه مضبوط یو ځای کې جنګ بل ځای کې جنګ اګریشن سټارټ دی. صحیح شو. ګډ وډ په دنیا کې یو ځای کې بل ځای کې راښکلی شوي دي دنیا اکانومي د حد نه سیوا پرېوتې دی اقتصاد خراب شوي دی انفلیشن په بره باندې خطی دی 1941 کال روان دی د جنګ عظیم دوم 2 کاله برابر شو په دې کې میشن باربروسا وشو او دا د جرمني د اډاف هټلر د ټولو نه غټه غلطي وه. د جون میاشت چلېدله تقریبا د جون چې دوی وی چې راځه مړه په دې روس باندې ورځه د دې ځای نه خپل فوجونه راواستول روس ته رالې داسې یو اس اس آر ته راورسېدو. اوس دې خو وګوره دا غلطي د ټولو نه ولې شو نیم پولیان خو ده قبضه کړی او جرمني خو دې ځای پورې وه چې کله دې روس ته دلته کې رالې که نه نو د روس دا علاقه نه دی په غور باندې واوره د روس دا علاقه نه ده دا د ډېره زیاته یخه په دې کې سنو فال کېږي واوره ورېږي خو کله په جمی کې یو اس اس آر والا ډېر هوښیار روس والا هغوی سوچ وکړو هغوی وایي داسې کار وکړه چې د جون میاشت چلېږي صرف دومره وکړه خپل فوجونو ته یې وایي چې د اډاف هټلر دا فوجونه نه دي دا په دې ځای کې لږ غونډه کې مصروفه وساته او د اډاف هټلر خاص فوجونه جوړ کړي هغې فوج ته به یې وایي بلیډسکریګ آرمي ده به چې په دې 3 ورځو کې دا یو ملک قبضه کوو که نه دا څه خیرات نه دی. بلیډسکریګ آرمي د بېله آرمي جوړه کړې وه هغه دومره فاسټ دومره تیزه وه چې یو ځای ته به میدان جنګ ته عامه آرمي په 2 هفتو کې 3 هفتو کې رسېدل نو دوی به په 3 ورځو کې رسېدل او یاد ساته په جنګ کې سپیډ د ټولو نه هم دی. چنګیز خان ولې دونه غټ امپایر جوړ کړی هغه کې هم دا کوالټي موجوده وه 3 اسونه به یو فوجي له ورکړو ورته به یې وایي که په لاره کې درته یو استړی شو هغه حلال که هغه نورو باندې هغه اینه اوس که دا د هغوی دپاره اوبه شوي په خپله یې غوښه وخوره خو دمه به نه کې نو د نورو سلطنتونو نه به د چنګیز خان فوج 3 5 ورځې مخکې رسېدل نو د هغې ځای حالاتو جایزه به یې واخیستله جنګ به هغوی وګټو. حضرت خالد بن ولید رضی الله تعالی عنه کې دا کوالټي و چې هغه به یو ځای ته شارټکټ لاره کتل او ډېر په بهترینه طریقه باندې به رسېدو. هغه مشهوره واقعه ریکارډډ اوس هم پرته ده په احادیثو کې چې په هغې صحرا باندې څومره غټ ریسک یې اخیستی او تېر شوی خو مخکې رسېدلی جنګ یې ګټلی په جنګ کې سپیډ ډېر زیات لازمي. نو د هغه بلیډسکریګ آرمي تاریخ یې کتلی او ځان یې پوه کړی بلیډسکریګ آرمي تیار کړی چې زما سپیډ په کار دی چې کوم ځای کې جنګ شروع کېږي چې د اپوزیټ سایډ نه د مخالف سمت نه تاسو 3 5 ورځې مخکې په هغه ځای کې او ځان هم په هغه ځای باندې پوه کړي د حالاتو جایزه م اخیستي چې بیا د هغوی نه تاسو ښایي نو دا بلیډسکریګ آرمي و ډېره زیاته تیزه. نو روس د هغې دپاره صرف دا کار وکړه ته پته وه چې دا آرمي زه واپس لیږلی نه شم صرف یې دونه وکړه چې په دې ځای کې مصروفه وساته چې دی مخکې را نه شي. په دغه ځای کې جنګ مضبوط شروع میشن باربروسا کې جون جولای اګست سپتمبر اکتوبر 5 میاشتې تېرې شوې 6 میاشت 10 میاشت شوه د نومبر اوس ورته ډېر ښه اوس رالی جمع اوس جمع رالی په جمع کې څه چل کېږي تا ته ما 10 پیرې وي که غوږونه دې کله په دې ځای کې واوره ورېږي واوره ورېدل شروع شو ښه چې اوس واوره ورېدل شروع شو نو څه خبره دا ده چې د روس دا فوجونه د واورو عادت و د دوی سره تجربه وه چې په کوم ځای کې یخوالی نو هلته کې به جنګ څنګه کې جرمني کې خو واوره نه ورېږي نو هغوی سره دا تجربه نه وه چې په یخ علاقه کې به جنګ څنګه کې. اوس تجربه د دوی په ځای باندې هغوی له لاس له ورله د بلیډسکریګ آرمي نه یو اس اس آر آرمي ده تجربه لاس ته ورله هغوی په یخ ځای کې جنګ کولی شو. نو د جرمني فوج نه اوس وارو خطا شو چې لکه دې سره به اوس څه کې ښه نو اوس څه چلو شو جرمني والا 180 ډګري باندې ډایرکټ داسې تاو شو دوی خپلې کې دوی پردۍ
کې ورسره ورته دا مې وي چې خپل سیلې دې نه کړم د دې ځای نه تخته. اوس د دې ځای نه خو دوی تښتېدل شروع شو خو USSR ورته وایي پرېږدم دې چېرته پرېږدم دې چېرته تا په ما څنګه حمله کړې وه مړه خو دې مخکې او چپړې ورپسې او په دې ملا پسې ولې نښتې وې چپړې مطلب ګولۍ ورپسې صحیح شوله مضبوط یې والل. نو دې سره اوس داسې کار وشو چې د دې په خپل منځ کې په جنګ کې 3 کاله تېر شو زما وروره څونه وخت 3 کاله دا 1941 و 1941 دا راغلی 1944 1944 3 کالو کې الایډ فورسز برطانیې فرانس امریکا دوی خپل فوجونه داسې تیار کړي داسې چې کله جرمني واپس د دې ځای نه راغلی USSR ته وي چې مړه بس پرېږده تا سره جنګ نه کوم نه کېږي واپس په فرانس ورځم او په برټن په برطانیې باندې ورځم دا فرانس والا په فرانس باندې ورځم او په برطانیې باندې ورځم د دوی سره وزګورم. نو هغوی زما وروره په 3 کالو کې خپل فوج دومره ټرین کړی او تعداد یې ولسونه ته رسولی او خبرې 1,56,000 په هغه وخت کې 1,50,000 دا ډېره غټ فوج دی. نو هغه فوج او ټرین فوج سره چې کله جرمني سره دوی ډغرې وواله که نه جرمني له په هغه ځای کې شکست ورکړو دقې تاریخي ورځې ته وایي ډي ډے شکست ورکړلی شو چې کله جرمني له شکست ورکړلی شو اډاف هټلر له شکست ورکړلی شو. نو اډاف هټلر ته چې پته ولګېږي چې زما بلیډز کریک آرمي اوس په بیلاتو کې د جنګ بیلي نو د خودکشي وکړه. اوس والله العالم مختلفې خبرې مشهورې دي چا وي چې ځان یې ډز ویشتو ځان یې ویشتو څوک وایي زهر یې وخوړه څوک وایي ځان یې په هغې کنسنټریشن کیمپس کې وسېځلو په هغه ګیس باندې کم کې به چې د یهودیان سوځول هر څه چې شوي دي خو خودکشي وکړله او چې هغه خودکشي وکړه د هغه آرمي تتر بتر هغه ته پته ولګېږي چې اوس څه نشو کولی. دقه د جرمني تاریخي شکستو په 1944 کې او دې تاریخي ورځ ته دوی ډي ډے وایي ډي ډے. او اوس دې کې د کمال خبره اوره د کمال خبره دې کې دا ده چې دا نن سبا په بردي بادرنګو باندې ترمکیا کوي که نه مطلب امریکا چې هټلر له خو شکست مونږ ورکړی ګینې دې هټلر خو د دنیا قبضه کوله خرابولې دا دوی ټوټل دروغ وایي تا ته پته شته هټلر له شکست ورکولو کې مین کردار د روسو چې کله جرمني دې خوا راتله که نه نو دې طرف نه روس پرې نه ښودو جرمني خو ورته وایي چې زه تاسو جنګ نه کوم خو روس ورته وایي چې اوس دې زه نه پرېږدم په ما دې حمله څنګه کړې وه واده خلافي دې څنګه کړې وه سرمن دې وباسم پرېږدم دې چېرته دوی پې د هغې طرف نه رالل نو د دې طرف نه فرانس د دې طرف نه برټن د هغې طرف نه امریکا درې واڼو هغوی په دې 1,56,000 فوج باندې وال شروع کړو د دې طرفه په USSR ولې دا خو په هغه وخت کې ځان له یو نیکو یو پلار او سوپر پاور چې دې پې ورلی که نه نو دا هغه تاریخي پکچر دی تاریخي تصویر دی دې خوا ورته وګوره په برلن کې په جرمني کې لومبنۍ جنډه چې چا لګولې وه هغه USSR والې و دا هغه مین ریل تصویر دی چې کوم ایستلی شوی و په هغه وخت کې دا وګوره دا وروسته بیا چا رنګین کړی دی په فوټوشاپ وغیره باندې په ایډیټینګ باندې رنګین کړی دی دا د USSR جنډه په برلین کې ولګېده او روس دا اعلان وکړو چې هټلر له موږ شکست ورکړو هټلر شکست خوردا شو دا بیا وروسته امریکې بیا اوس په پردي بادرنګو باندې خپلې ترمکیا کول شروع کړه په یونایټډ نیشن کې هره پیره دا چغې وایي چې ګوره هټلر له خو موږ شکست ورکړی و خو نیمه دنیا قبضه کوله حالانکې د هټلر بچي اوس په خپله ساتلي دي یهودیان په فلسطین کې هغوی کم حل وکړو هغه یهودیان چې کم خپل آبا او اجداد یادوي چې زموږ سره دومره زیاتې شوي وو په خپله کوي هغه ورته اوس نه ښکاري او هغه چې چا څه شوي وو په هغې کې چې کم سروایورز دي د هولوکاسټ خبرې د هغوی انټرویوز دا دي پیدر پیرا روان دي او نتنیاهو ته وایي چې د سړي بچی شه دا چې ته کوم ظلم کې دا د هولوکاسټ نوم سیوا دی خو څه کوې وسه ښه نو روس زما وروره دا دغه قبضه کړو برلین قبضه کړو نو هلته کې بینوټي موسولیني نه دی ایټلي والا هغه هم په یو علاقه دوه باندې قبضه کړې وه دې خوا ورته لږ په غور باندې وګوره دی ایټلي نه دی ایټلي دې خوا دا ګریس شو دا لیبیا شوله دا ایجپټ شو په دې باندې حملې کړې وي خو چې کله ورته پته ولګېږي چې هټلر شکست وخوړو نو د ده خپل وزیران نه دي منسټرز هغوی دا موسولیني ونیو په جیل کې ور واچو چې نور به راله کار نه ګورئ زمونږ هم بیا خیر نشته دی نو ایټلي هم شکست خوردا شو جرمني هم شکست خوردا شو جاپان پاتې او جاپان په هغې ځای کې راغستی سم ټیټ غوبل چې اوس به ګورو څنګه هم زما ملګرو له شکست ورکړی تاسو راته بیا پلاران جوړېږئ الایډ فورسز یادول دا ایټلي جاپان او جرمني دې ته به ایکسس وي ایکسس پاور او دا باقي برطانیا امریکا روسو او ورسره نور ملکونه دې ته به الایډ پاورز وي صحیح ده خو اوس ګوره ول وار ټول ختم نه دی 1944 څلي کې 1944 چې جرمني شکست وخوړو ایټلي شکست وخوړو خو جاپان پاتې دی جاپان څه چل وکړو هغه نور اګریسیو شو د دې خلکو خو په دې ځای باندې سرې پټې وتړلې او په خلکو باندې به وتړل داسې به وتړل لکه ځناور چې ورځي او کم خلک به چې مړه کړه د هغوی د کوپلو نه یې پوره مینارونه جوړول داسې یو د ظلم داستانونه به دوی رقم کول دې جاپان زما وروره داسې کار وکړو چې په چاینا باندې حمله وکړله دې خوا وګوره دا جاپان دی دا جزیرې نما شکل نه جاپان دی د کوریا څه خوا کې دې خوا چاینا د په چاینا باندې هغه وخت کې حمله وکړله چې څومره جزیرې وي دا ټولې د جاپان ونیولې ګیر چاپېره ټولې جزیرې دې ونیولې او چاینا ګوره چاینا ته داسې مه ګوره اوس چې څنګه ده چاینا هغه وخت کې ډېره غریبه او ډېره بیکورډ وه د دې خلکو به پیزار ځان له نه شو اخیستی جامې به یې صحیح نه شو پخپو کولی د خوراک به اوس اکثر څه نه و مال نیوټریشن به پکې چلېدو ډېر غریب و
دا خو وروسته چې دي کې کله ډینګ رالی که نه دا د 1970 نه بعد خبرې دي په یو سا باندې په داسې باندې دوی دا رفتار تیز کو سوپر پاور ته هغه نن سبا رسېدلی څوک چې کار کوي مړه په قرآن کې الله تعالی وایي لها ما کسبت وعلیها ما اکتسبت نو هغوی کار وکړو خواري وکړه مخکې لاړه هغه وخت کې دونه پاورفل نه و جاپان پې حمله وکړه د ټولې جزیرې ارسې ونیول اوس امریکې سره غم و برطانیې سره غم و هغو جنګ کړی او لږ غوندې کې کمزوري شوي مو د جرمني او د ایټلي د وجې ځکه چې ټکر کې لوګ ملې ته کمزوري شوي خو کافي سوچ کوو چې اوس د دې جاپان سره څه چلو کو دا خو ډېر د مردار بچی اوس دا راته نیکه شوی دی یو ځای کې حمله او بل ځای کې حمله کوي جاپان داسې کار وکړو چې په دې کې وکړی غلطي امریکې سره نور څه غم نه و چې په نور ځای حمله کوله امریکې سره غم دا پیدا کوي چې په ما حمله ونه کړي او حق غلطي بیا وکړله چا وکړله جاپان په پرل هاربر باندې حمله وکړله او دا ډېر په تاریخ کې مشهوره حمله او مشهور جنګ دی په دې باندې بیل باس بیا چرته وکړو دا واړه جنګونه چې کوم په ورلډ وار 2 کې شوي وو بیل باس به بیا وکړو په ډیټیل سره صحیح ده جدا نو کې مشهور جنګ پرل هاربر او پرل هاربر د امریکا یو بندرګاه دی خو وګوره دا جاپان دی کنه د جاپان نه په زرګونو کیلومتره لرې په دې ځای کې په پیسفیک اوشن کې وړوکې غونډې کې د جزیرې نما سټرکچر دی د دې جزیرې نما سټرکچر نوم دی هوای د دې نه دی خو دې ځای کې امریکا ده صحیح شوله دې هوای کې دلته کې امریکا جوړ کړی خپل یو بندرګاه په هغه بندرګاه کې عام روټین کې سار ټایم خلک راپاسېدل خپل کارونه شروع کړل مطلب فوجیان راپاسېدل خپل کارونه شروع کړل د فوجي جازونو ځای مو خلک بتل راتلل وروره چې एकदम خبر شو اوس جازونه اوازونه خېږي د کوم جازونو جنگي جازونو دا جاپان خپل جازونو په هوا کې را روان زما وروره چې خلکو ته وکړه کنه جاپاني جازونه را ورسېدل د دې ځای نه او سیده دم مست قلندر مړه خو علي شهباز قلندر دومره بمونه په وروشتل دومره بمونه د اینو سیلابونه په غزه کې وبول اسی بیسا امریکا چې هغه کې خبر شو کنه ښه جاپان څه خو مې درته ویلی شو نو خو اوس خو به لازمي سویم په ما دې څه شي ته حمله وکړله ما درته څه ویلي چې په ما دې حمله وکړه ما خو د جرمني او د ایټلي سره لانجه کړې وه تا په ما باندې حمله ولې وکړله اوس به ګورو ښه نو اوس به ګورو څو چې څه د هغه د وسه کېدل هغې شروع کړو څه کېدل جنګ شروع کوم په دې پیسفیک اوشن کې دلته کې جنګ شروع شو بیا امریکنز دا غځای نه راغلل دلته دې جنګ ته په تاریخ کې ویل کېږي بیټل اف میډ وی په هغې کې امریکا کافي حده پورې کامیاب شو ځکه چې برطانیا فرانس او مشهور مالداران یهودیان د هغوی څخه ولاړو پیسې به یې ورله ورکولې او جنګ په پیسو کېږي نو هغه چې کله امریکا دا غځای نه راغله چې څومره جزیرې د جاپان نیولې وې هغه ټولې جزیرې د دې جاپان د لاسه خلاصې کړلې دغه بیټل اف میډ وی دغې ته موږ وایو د امریکې وګټله اوس د امریکې قسمت په تو ووایه قسمت سونه هراو چې د جنگ په منځ کې د دوی ساينټیسټ اوپن هیمر د اټم بم ایجاد وکړو اټم بم په دویم لوی جنگ کې ایجاد شوی ښه اوپن هیمر ایجاد کړو په دې باندې بم بیل باس بیا وکړو اټم بم ایجاد شو د امریکا فوج ته د امریکا صدر ته اوپن هیمر وی چې داسې بم مې ایجاد کړی چې شور مکو جاپان بدله په ټپو په هغې ځای کې کښېنئ او هغې ته موږ وایو اټم بم بلاست یې مو وښودو نو ټرومین داسې کار وکړو په 1945 کې شپږ کاله برابر شو ښه د دویم لوی جنګ په کروڑونو خلک پکې مړه شوی دی بله میلیونز اف خلک پکې مړه شوی دی نو هغه ټرومین داسې کار وکړو چې په دې 1945 کې شپږ کاله بعد جنګ لا روان دی جاپان غوبل راغستی او جرمني ایټلي خو شکست منلی نو ټرومین خلک راغونډ کړه یو کانفرنس وکړو او په هغې کې خلک قایله کړه چې زموږ سره دا کوم بم دی خطرناک بم دی او دا په جاپان استعمالو ځکه چې جاپان داسې قلاریدل والی نه دی خلکو مرته بالکل ورځه پې بم پې ورولو چې قلار شو هغه په 1945 کې دوه بمونه فیټ مین او لیټل بوای یو په هیروشیما ورویستو بل په ناګاساکي ورویستو درېیمې چې کله اوچت کړو که نه جاپان ورته په خپو پرېوتو زما توبه ده زما د نسلونو توبه ده زه به جنګ نه کوم خبرې ولې په لومبي جنګ په لومبي اټم بم غورځولو کې په هیروشیما کې 1 لاک خلک په یو سامړو وروسته هغه ریډیو اکټیویټي هغه ریډیشنز وتل او د هغې نه بیماریانې خورېدل او جینیټک موټیشنز کېدل دغه خو نورې خبرې لا وروسته دي دغه مسلې په एकदम 1 لاک خلک مړه او دومره خبرې اټم بم چې کوم ځای کې خلاص شي 10,000 ډګري سنټیګریډ ټمپریچر خېږي انسان سبلیمیټ کېږي دې ته موږ په کیمسټري کې سبلیمیشن وایو یا ټوس انسان دی که نه ویلي کېږي نه د ویلي کېدلو په ځای ډایرکټ والوځي بخاراتو ته کنورټ شي دومره ګرمایش سیوا شي ته سوچ وکړه خطرناک دی ډېر زیات خطرناک دی یار نو 1 لاک خلک په هغې کې مړه شو په دویم اټم بم کې چې کوم په ناګاساکي ورویشتو 80,000 په هغې کې مړه شو جاپان سوچ وکړو که درې مې را باندې راویشتو هېڅ به مړه کېنئ په خپو پرېوتو زما توبه ده چې څه وې زه یې منم بس مه کوه جاپان شکست ومنو بس په هغه ځای کې ورلډ وار 2 ختم د جاپان نه ټول اختیار امریکا واغستو د نن تاریخه پورې جاپان فوج نه دی ساتلی د فوج د حفاظت ذمواري امریکې واغسته چې ته به اوس ټنګ ټونګ نه کې په خپل دغه باندې فوکس کولی شي په ساینس او ټکنالوژي وکړه او هم د کاپر بچي دي دونه فوکس یې په وکړو وګوره کوم ځای ته بیا وختل ځکه چې کار یې وکړو په خپل قوم یې کار وکړو مخکې لاړل خو فوج او اسلحه او هغه ټول له امریکا اوس هم کنټرول کوي ځکه د هغې نه بعد یې ولې اختیار نه دی ورکړی دا هغه دوه مشهور تصویران دي د هیروشیما او ناګاساکي دا ښار یې داسې کړی لکه د کچرې یو ډېر دا وګوره صرف په 2 بمونو باندې یو بم او بل بم په هغې باندې حالت د دوی داسې شوی
او دا د هغه وخت هم بمې وي. نن سبا چې کوم بمونه دي نیوکلیر بم دا د هغې نه 10 چنده 20 چنده 10 چنده طاقتور بمونه دي. ته سوچ کوه خدای مکه خدای نه خواسته که درېیم عظیم جنګ کېدو د تباهي به هغه حل کېږي چې د آینسټاین هغه خبره ده. آینسټاین هم یهودي و، دی هم د جرمني هټلر له لاسه تښتېدلی او بیا امریکا ته. او د ده د فارمولې E=mc² په بنیاد باندې د ایټم بم جوړ شوی خو جوړول والا اوپنهیمر و دی نه و. نو دی آینسټاین نه دی د ده مشهوره خبره ده یاره وایي د درېیم جنګ عظیم نه خو خبر نه یم چې په څنګه هتیارو به کېږي، خو د څلورم جنګ عظیم څلورم لوی جنګ په باره کې ته ضرور ویلی شم چې خلک به په کاڼو او په چوکو باندې کوي، ځکه چې دا بمونه دومره خطرناک اوس جوړ شوي دي که دا درېیم لوی جنګ خدای نه خواسته وشو دا دنیا به هغې سټون ایج ته رسولي چې چا سره به د ترقۍ یو وزر یو بڼه نه وي، نو بیا به لازمي کو جنګ کوي نو په کاڼو په چوکو باندې به کوي. نو د دې سره د دویم جنګ عظیم د دویم لوی جنګ خاتمه وشوه په 1945 کې. د دې نه بعد بیا یونایټډ نیشن اقوام متحده جوړ شو، هغه د دې دپاره جوړ شوی چې درېیم لوی جنګ ورې ونه شي کېدلو. د دې د حفاظت ذمهواري به د اقوام متحده کوي، په هر ځای کې به کوشش کوي چې روغه وکړي. او د اقوام متحده مذاق اړاوخلو والا اوس هم امریکا او اسرائیل دی چې په فلسطین کې کوم ظلم روان دی خو دوی پې ځان غلی کړی دی. وما علینا الا البلاغ. جزاکم الله خیر.